ته به ډېرې خوږې خوږې کپړې دي خو چاته یې چې واده کم دی علما د قرآن وایي دا هم ملکه حسن ده جالډو به ورته که چېرته نمبر ته والي نمبر به میلاو نه شي چې ولې نه ولې ګرم نه جي نه ګرم نه ورور خو دې ته ویل اوس نمبر واخله که نه ټوله موله وه نه جي نه ما که زموږ ملګری دی خفه نه کړه یاره کامرانه دا کریمان ولګوه اختر مخه تاسې ولاړې مړه هسې کوټه کې ټیټ شه السلام علیکم وعلیکم سلام نیک په خیر حالي څنګه ډېر وخت پس څنګه یې ښایي وایه که نه تا چې هغه نوي کریم راکړی و هغې خو کار ونه کړو راون کار څومره غټ ظالم و که نه خو چا دې د واټساپ بند نمبر نه و ورکړی تا چې ما له کوم نمبر راکړی و هغې کار کړی ښه تا پرې ټرای کړې وه زما بل به درکړم السلام علیکم نیکه وعلیکم سلام بخیر علي وروره خیر دی جی څه په کار ملګري بوټان پکار دي یار زما د خپې 7 نمبر خپه مې دی جی الحمدلله دا د شاتو د مچۍ راته ښکاري نه د شاتو مچۍ خو دلته نشته دا د پیزارو دوکان نه دی دا کاسمیټک دوکان ښه او که پیزار دوکان لاندې ورشه پیزار نه میلاوي نه لاندې ورشه بیا د کاله وه مړه خوشي بیا ښه نو اوس تا له زه اوس داسې کار کوم کریم دله درکړم فارموله کریم راکړه فارموله کریم نوي کریم مې راوړي مسلمان یې داسې ملګري یو د غوږ ډکې راکړه غوږ مې تخنیږي مړه خولې لې راوستو یار څنګه چې تاسو ته پته چې آی پی ایل شروع کېدو والا دی نو زه به نن تاسو ته یو داسې پلیټفارم باره کې خبره کوم کوم کې چې تاسو میچ کتلو سره سره پیسې هم ګټلی شئ زه خبره کوم د پیری پلس کم باندې چې د ټولو خلکو پوره اعتماد دی بله خبره که تاسو زموږ پرومو کوډ سره رجسټر کېږئ نو تاسو ته 40,000 روپو پورې بونس هم ملاویدی شي دلته ډپازټ او وډرا میتھډ ډېر زیات اسان دي تاسو جیس کیش ایزي پیسه یا بینک ټرانسفر باندې خپل ډپازټ او وډرا کولی شئ نو بیا انتظار د څه خبرې د هم اوس کمنټ باکس کې ورکړل شوي لینک باندې کلیک کې زموږ پرومو کوډ استعمال کې 40,000 روپو پورې بونس او ښه ډېرې پیسې وګټئ دا واله د غوږ دا ډکې واله وځه فجي ښه کتلی شي ښه داسې کریم مې راوړي مسلمانې چې لګې به یې ته او ښایسته به دې ګاونډیانې نور ښایسته دي هلکه فارموله راواخله کامرانه سم پوټې دی یار څه مطلب څه ګډې وړې وي دې غوږ کې جي پوټې وي دې تباه برباد کړو یو ډاکټر له لاړ شه که نه دا د پوټو ځای خو نه دی فجي ښه ته که څه دې په کار یې واخلو که نه یې څه کوو پکار دي سوچ کوم که نه دې مخ له څه غم کو تیر سري دي پې تیر سري دي پې مړه څه میلو دې ځانه جوړ کړی عقل در پکې نشته بې عقله دا کریم نه وي دا به د شپې اوس بل نوکانو رنګ کامرانه اورجنل چې د کوم راوړی هغه راواخله هغه زما فیورټ چې کوم دا ولګې که نه داسې ونیسي که نه سپوږمۍ رڼا به کمه سم پی دي پی اورې دا دغه یادومه داسې نه دا ماته د پیو په شان ښکاري دا به سپینولی دا د پیو نه د شاتو په شان ته کېږي ته ورک شه که څه په کار یې واخلو که نه یې مړه ته خو داسې ګډې وړې وې یاره کار دي ولې نه ورک شه راله وځه دا نن سبا د بازار ته سیمنټلان او لیونیان غوته کې ټول سیګار وړ راغلي دي مړه دا به لګې صحیح دا نیل پالش وشي پکې دا نمبر زر واچو د نمبر نه نشانه مې پیسه جوړه دغه خېوړه کې راکړه دغه بیګا پښمنی مالې مې دا خوړلې وه قیمه زه لاړم بیا به راشم بل کال له ټیک ده بل کال له دا نمبر خو به چولې وې که نه نو بیا بل کال له به ګورو صحیح ده لاړو سلام علیکم خبره ناسته به وې که نه سودا به دې کړې وې که نه ښه اوس ته وایه زه چې ځم لاړم مړه لرې ته خبره واوره ته نه پوهېږې ته دوکاندارۍ سړی نه یې نو لکه دې خو راشه ته سړیتوب نه پوهېږې حمزه ته ورشه منډه نوی مال چې راغلی جنټس والا تاونه غونډ ولګوه او شابه ښه السلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه یې مشره ښه ټیک ټاک ښه یو جوړه خو راته وښایه 2-3 جوړې کاټنه ته وښایه نار ولې نه حمزه یو 2-3 کاټنې راوړه باچا تابعدار دی کیو ګوره وعلیکم السلام بیا د نارینه یو هغه راکتان راله نارینه واو ټیک ته چاچی ښه دا چیک کا دا نوې مال راغلی خړ کلر راکه یاره دغه راله راکه دا کلر څنګه دی دا ته وګوره که نه دا خو ډېر ښه کلر دی پوه شوې دا د مشرانو دی او د هلکانې مچولی شي او ریټ یې څه دی ریټ تا نه چا ریټ ته ملګري خوا کښېنه هغه ځای کې کښېنه تا سره خبره کومه ریټ خو چې کوم دی ریټ خو ستا د خوښې دی مړی خبر نه دا چیک کا کالکان لوړی دا وایسه دی دا راکه داسې دغه ښه حمزه د څو سوټه هلې ټیکټ ګونډ راکه بس حمزه دا وله پیک کا دا وله پیک کا واو ملګري زما کار وکړه که نه یار کوم ته لږ صبر وکړه که نه یاره شیخه بیخي مړه ته په سړیتوب نه پوهېږې زنانه د روژه ماتې به تیارۍ دا رخصته وکړه نه ښه صحیح دی سړیتوب زده کړه نور څنګه چاچي ته ښایي که نه کور ته خو خیر دی که نه بالکل خیر دی سختن دې ښه دی ښه دی ښه ورشه منډې حمزه به له کپړې درکړي ورشه کپړې ته نه پیسې م واله ځه ته راشه شیخه ټایم وشو که نه یار راشه شیخه ګنټه مو شو که نه یار ولې نه ولې ته کومې کپړې دې له ته مې راواله یادې کړې وې که نه کاټن نه واخلې 2 نارمل ته وښایه کاټن او 2-3 نارمل ځان لالي وعلیکم سلام خیر دی څنګه وایه که نه کپړې په کار دی یو د جوړ تابعدار غون دکان ستا نه دی ته کښېنه شیخ هغلته یو ګنټه 2 صبر وکړه بیا تاله کار کوم د دنیا کپړې دا اوس دا نوې مرینا کپړه راغلې ده دا چیک کا اختر ټول د اختر غون سیستم دی له دغه کوم ښه او دا پکې اوس دا وګوره دا قدر دی او دا کاټن دی او نوې زما کار وکړه که نه ناوخته 2 ګنټې مړه ته لږ صبر وکړه مړه ته لږ سړیتوب زده کړه مړه زنانه تور سره ولاړه ده د دنیا کلر تور د لپاره راول تور به تاسو ډېر خوان کوي خدای ګوخه واو ریټ کې تا نه چا پیسې غوښتي ټول دکان ستا نه دی او دا موږ به 4000 ورکوو پوه شوې ته 50-50 روپۍ کمې راکړه ملګري زما 2.5-3 ګنټې وشو خدای تعالی بنیاده ما د دوی دا قصې نه ختمېږي زما دا کپړې راواخله لږ دې راله وچو مړه شیخه زه به تا یې نه خرڅوم ځه هلکه ته خو ډېر نه سړی نو سړی به تی نه سړی به ستا خانه دا نیمګه مړه انتظار دې رامانې وکړو دا سړی په یو نظر باندې ګوري غلی کښېنه مړه یو نظر سړي ته سړی وګوته پلار هغه دکان به تباه او برباد شي لکه سړیتوب زده کړه که نه سړیتوب زده کړه دا مړی چې دغه غونته کې دی کنګول غونته کې دی تا له زه جوړه راغلم ته ګورې خفه نه شي ښه واو چې ته خو داسې نه پوهېږې خو زه به همدې اوس په خپله ژبه کې خوښ شم د دې هلکانو نه موږ ډېر سخت تنګ راغلي دلته چې زنانه راشي بس داسې بځي او داسې بځي السلام علیکم ترورېلو راواوړه راځئ راواوړئ خیر دی خیر ته ستا به د یو پونه نیکه دغه جیزه دا جیزان جیزان دی به زه ټیک شو دا واله به دې زما دا نمبر دی که نه په دې بیا ټلۍ راواچې سمه ده جوړه دا واله پیسې به د بیزي پیسه راولېږم بیزي پیسه باندې راولېږه تا نه پیسې چا وغوښتو خو نیک خبر نه شي اته دا ونه وایي چې د مال نمبر راکړی سمه ده ځه ورشه ځه لویه ښځه شي مور د نظر شه ښه ترورېلي ووایې که نه څه پکار جي ښه دی برابر الحمدلله ټول دکان ستا نه دی جي ماله جوړې راوالې یو 300 جوړې ډېرې کمې جوړې دله راوالم ستا نظر شو 3 د چینکو راواخله یو مې پلار دی یو مې ورور ښه د جینکو د پلار ښه پلار له دې څنګه هغه راولم او ورور له سپین هغه له راواخله ورور له مې تور راواخله ښه ورور له دې تور راولم سمه ده تا نظر نه تورۍ لوره ته ما په دې پوهې که دا پلار خو ډېر پیشني نه دی چې دا سپینې جوړې کوي دا چیک که زه خو شکر دی 19 کالو یم اوس مې واده کړی پلار الله خدایه واده دې څه لکه نو ښه نه ما واده نه دی کړی دا ما پلار دویم وکړو دویم یې وکړو ښه ده دا ټیک ده او ټیک ده ښه ځه ښه دې نه څونه یو سوټ درکړم که دوه دې نه یو ښه او زنانه وغه دله راوالم نه 3 سوټه راواخله ښه نه دې پلار چې دا واده کړی دی که نه ته خو به ډېره بې سوره یې نه ښه سور کې ښه سور کې دا چیک که نه دا واله خصوصي رعایت پي تا سره ښه دا ټیک دي دا دواړه ټیک دي زما خوښ دي ښه دا دواړه ټیک شو یو دا شوه او یو دا شوه دا واله جي دا والې داسې کار وکړه ته داسې کار وکړه که تاسو نمبر یې که نه نمبر دلته پرېږدوه چې نوې کپړې راځي زه به تا ته فوري کال کوم نمبر ولیکه دا کاته کې ولیکه ښه کاته کې نو کاته چا په نوم جوړه کړم ته خو لکه خیال دی زه ته ویم ولیکه نو څه خو پکې راکړه که نه نه خیر سبحان بدل درکړي زما پلار دی سبحان ستا پلار دی خو ډېر غل سړی دی خو زه
ها ورګه موبایل کې زه کاته جوړم ځه او موبایل کې کاته جوړم ستا نمبر به مو زه واچوم که نه ما لږ نمبر دا وایه دې کې نمبر واچو ها دا واتساپ نمبر کې به دې پکې واچو که نه نو زه به کاته ډایرکټ انلاین در ولېږم ها جي ها دا شوې کېږي خو ډېرې 6,000 روپۍ کېږي ته صرف 20 روپۍ کم 6,000 روپۍ راکړه ها 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 ما ها مخه دې ښه شه مخه دې ښه السلام علیکم پیسې به مې له پلار درکړي څه خبره واورې او داسې خو تاسو ما له 3 ګنټې دې رامانې تېرې کړې مسلمانه 3 ګنټې او دا خو داسې کې ولې نیک تم چې ته خو تباه و برباد خدای ته ستا وګوره نیک په سړیتوب پوهې دی او اوسني هلکان نه دي جایانګ دا په اوتو بوتو سره دي دوکاندارۍ په چل نه پکې تاسو صرف پونډې اچوئ پونډې اے خبره اور ما لاړ مې پیسې درکړي ها الکا اے کپڑا راوړه الکا نیک ته ونه خدای غریب شو پیسې دا تانجا وشوه نه ګوره ټک مال راونه لېږي خدای شته چې په ټک مې بس واپس کړی نو چې بس اختر شپه خدای نیمه تېره شوې بس یو ګنټه دوه پای دوکانونه بندو او د ماشومانو دغه دې پراته دي هغه هم نه خرڅېږي او زنانو پیزا ټول ته شکر دی زه صحیح دی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر امیر څنګه یاره لکه جالډو بس خی ټیک ټاک صحت ښه دی پته دې نه لګي والله ګوره د غریبانو تپوس نه کوې ښه لکه د غریب سړي په ژوند باندې بس وکړي او یاره خبره خو دې ټیک وایه ټاک کنه څه خدای پوزیشن دی زه په خپله بس مالدار چې وینم اوږو ته وردانګم غریب سره مې دغه جهاز ځای نه بس دی. لږ شعر ته ودرېږه ښه وایه څه پکار و لکه پیزار پکار دی یاره زنانو پیزار به میلاو شو ولې د سړو سړو د سره ټول ټایم دی ټول مال خوتي وی لکه داسې وی نو داسې به پکې اوس څه نه مړه بازار کې نور دوکانونه بند شو ټول بند شو به دغه اخرې ستا دوکان دی اول ته پیزار و خدای شته خو سره باندې غټ و د څو مخو کې کږې وي خوښ مې نه شو ما وی دله ور اختر په سهار د لمونځ په ټایم کې به راغلی هغه ټایم کې ډېر ښایسته پیزار میلاوي ماړه نو څه هلته وکړو ستا بهري جهازونه چلېږي که نه لکه ټک کار مې نو امیره خو ما نن به ورشم او سبا به ورشم او نن په دې کې بس لینډ ګران شو هلکه ته یو پیزار را سره پروت دی دا در کومه ایماندارۍ پیزار راکړه پیزار دی مسلمانه چې بیخي پکې زه مختلف ښکارم د ټولو نه دی د ښځو خو پتې نه لګي د ښځو دی او صرف د اختر په مونځ کې ما چې نور چلېږي ګوت والا دی لکه نو څوک به سوي خو نه که نه سم درته نه که چا د سوي ریږي مې وایي او بیخي ستا د شکل سره مطابق د شکل ته دې وګوره مکمل ورسره میچ کوي میچ کوي بس ټیک ته زه به زه پیکې که پیکې که مړه به دا خو ما ته ډېر ښه ښکاري یار دا ولا پیک بیا دا پیک که دغه ده ولکه 41 نمبر بس زما د خپې ډایرکټ دی بیخي برابر دی کوندو ته چې وکتل بس زمانه دا کار ښه وشو د سپاټ کار وشو دوکانونه ټول بند وو یار یو وصیت ته کوم چې د اختر په مونځ کې به نه اچې نه تر مونځ کې به نه اچو که نه او که نه څوک یې رانه وینیسي پیزار ما ته ډېر ښه ښکاري یار والا شاپر هم ختمې شوي به داسې پیسې زه به ټیک شو دا پیسې را که نه کاته کې ولیکه که نه کاته ماته نشته پیسې را څوک یې دی بس یاره دی خو 4000 خو ته 3000 روپۍ را ته باه لږه ګزاره وکړه نشته ګزاره ګران پوشه څه وایې ارے ملکه د بوډایګانو ښځو جران غاړلي دي لکه موږ څه کوو دغه مزدوري د ټانګې مبارک شه ښه پیزار ډېر ښایسته دي ښه یو جورابي ور لبس را نه کې پرې لاړ شه نیا دا دې واچوه ښه تا دې د خدای بې خو باسي بیبي دلته یو پیزار راغلی و خصوصي ماتالې خو دا کشر نه یو پټ کړی و تا سره ډېر سوټ کوي پوه شولې خو چې څه شو دا دی دا کلونجي کپنۍ والا دی خو مړ برانډ دی دا وګوره ستا د خپې سره خو به داسې خوند کوي که نه دا واچوه جي زما خو دا خپې څخه دی اوه خپې دې څښا دي زه څه دپاره یم زه به خدمت زه به نور کوم څه زه به کوم څه دې خوا که دې خوا اوهو دا دې دوړ کې ته راغلي که نه واو که نه خدای شته څه حال د سره کړ نه ورېږه په لمنې دله پاکوم چې چمک وي تې نه ایستې پرېږدی مې چې ته چې پیزار د سره خوند وکړي اوس ته دا پیزار چیک که ځه دا چیک که ورېږه دا در باندې نه دی بل رالم ځه بل رالم او زه په انسانیت پاک مړ یم تا لا څه خبرې دي دا زموږ فرض دی چې موږ تاله دا خپې پاکې کړو
دا په 60 صابون ومه په 1000 دی په خپنه برابرېږي دا واچو دا برانډ دی برانډ چک دا دی خوښ دی خپل ستا څوم نمبر ده زما 7 نمبر 7 نمبر نو ستانه جار تانه قربان دا وګوره 7 نمبر کپ جوړه ده دا له واچوم خوښه دی ده بس دا واچو زه دا دله پیک کوم دا له پیک کوم هې که بیا دې خوښ نه ولې 7 ورځې واچو کپنې والته به کمپلیټ وکړم چې ټیک نه و ستانه هر څه زارو صحیح ده ریټ پراته ګورې کې ریټ تاسو چا کړی دی ډایرکټ دغه وړه ها واو دا واله ورګه شاپر کې دل دسې وړه کې شاپر کې لواچو شاپر کې دل واچو ما خزا او دسې بده وړه وکنه د خوشي دا واله جی دا واله پیسې دغه دی اوس په کې بیا اختر نه بعد راکې بس ته وایه نو اوس دې کمې دي را سره اختر نه بعد راوړه وا موږ ته پیژنو زوار شزا روجه د چه بدر باندې کو خو روجه ده ښا بیا راشم کوچه کې بیا بګه پوره وا ز بیا راشه وا بیا بګه لګو که خیر او ژوند ښا السلام علیکم استاد جی وعلیکم سلام څنګه یو جوړه پیزار خورا واخله یاره ها کم پیدا در راولم شي یاره 5000 را واخله نو 5000 وا پټي پټي راواله پټي ته با ته کوم دکاندار دا ولې جی یاره خپل لګه صفاګه خپل مسخه شوې په مارکیټ کې باران شوی شي خپل لګه صفاګه خپل مسخه سپلای وتا ته خوشي بیا خپل پاکه کا ته ته دی ولا ښکارم چې خپل پاکه کا یاره دی وخت تاسو غزنانه نه صفا کولې نو خو زنانه و یو تور سری و د خدای تعالی عجز جنې و یاره دی ولې موږ د خدای تعالی ګناګار خو نه یو ورکشه ته خو لوی سانډای لګه به صفا کړو چې سبا سپلای اله کذا کنه کله را سپلای کده و دی خو زوزه سپلای نه خرڅ نه خرڅوم پتاي نه خرڅوم یو په ځو کو دکاندار زاله کذا کړ دې مختل ران خلم ظالم شکل دې دکاندارای نه اله کو ته ماته سړی ستړي وځه منه ځان د خزو سره سموي